لور یم تا کافرانو ته کافران هستې ته تاسې یو امریکایي شوروی امریکایي ته تاسې بیدی تاسې زه وچغولم الله مو وچغوه الله مو دربدره که پخوانۍ سناتوره فریده کوچي وایي طالبانو یې له کوره وسلې او پیسې وړي دي. هغې په ویډیوي پیغامونو کې په پرله پسې ډول ویلي ما 8 کاله وکالت کړی، زما 2,40,000 افغانۍ معاش و، ما کور ته راوړی و، نن مې دا 3,50,000 افغانۍ په صندوق کې امانت ایښې وې، 6 میله وسله مې د ځان وه، خپله مې رانیولې وه، لومړۍ شپه راغلل 12 میله وسله او رنجر یې راڅخه ویوړل. طالب زما سره څه مدعا لري؟ ما صفلې راوړل نن زه خپل نورو ښځو ودې ورته شوم زه دا صفلې راوړل د هغه څه دي دغه اوس څه کوي سوځېږم هلته کېږم صفلې مې راوړل. دا په داسې حال کې ده چې یادې سناتورې څه موده وړاندې له رسنیو سره په یو مرکه کې وویل چې په کور کې هیڅ نه لري او ان شته وسایل یې هم خرڅ کړي دي. له تېرې یوې اونۍ راهیسې امنیتي ځواکونو په کابل ښار کې د غلو، اختطافګرو او جنایتکارانو پر وړاندې تصفیوي عملیات پیل کړي چې په لړ کې یې ډېر دولتي موټر، وسلې، مهمات او وسایط نیولي دي او د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو اړوند ځایونو کې خوندي سوي دي. امنیتي مسؤلینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د فریدې څرګندونې پر ټولنیزو رسنیو خپرې سوي دي چې پکې سخته غوسه ښکاره کوي. قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. تاسې د فریده کوچي په اړه څه نظر لري؟ نظریات مو راسره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړئ او زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا او بل ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.